بسم الله الرحمن الرحیم. یوټیوب کې یو ملګري بیا پوښتنه کړې ده چې اوس افغانستان ته اسلامي حکومت راغی، یعنی طالبان راغلي دي، نو داعش بیا څه ده؟ داعش په افغانستان کې څه غواړي؟ ولې افغانستان ته بیا داعش راځي؟ او امریکا ولې د داعش خبرداری ورکړی ده؟ دا یوه هغه موضوع ده چې ما تاسو ته ویلي وو د امریکا بی پلان ده، خو په هر صورت که زما تېره ویډیو چا کتلي 3-4 ویډیو مخکې یو بله ویډیو ده، یعنې یو هفته خو شا کېږي خبرې مې پرې کړي دي. په هغې ویډیو کې ما ویلي وه چې د امریکا بی پلان داعش ده، چې یو خلاص کتاب یې پرېښوده او له افغانستان نه لاړه. دا په دې معنی هغوی ویلي چې په افغانستان کې داعش ده، او کله چې دوی تلل بمباري وکوله، بمونه یې والوځول، او یو ننګرهار کې یو څه بمباري وکوله، نو دوی نور لاړل. دا یو خلاص چپتر یا یو خلاص کتاب پاتې شو. هغوی که بیا نړۍ کې افغانستان ته یوه بهانه جوړه کړي چې افغانستان ته راسي، نو همدغه به یې تر ټولو غټه بهانه وي. وبه چې افغانستان کې داعش ته، موږ د داعش د ختمولو لپاره ځو، داعش سره د جګړې لپاره ځو، هغه چې د نړۍ ته خطر ده، لکه په 2000 کال کې چې دا اوازه ګډه کړه چې طالبان نړۍ ته ګواښ ده او موږ یې باید مخه ونیسو. نو همدغسې د داعش لپاره هم راځي او بیا په افغانستان کې په جګړه کوي. خو اوس خبره دا ده چې داعش څوک ده؟ داعش د امریکا او پاکستان په لاس روزل شوی یو داسې بوټی یا یو داسې ګندګیري ده چې د اسلام په نوم په موږ راتپل شوې ده یا په موږ راتپل کیږي. دا چې موږ افغانان له تعلیم نه لرې پاتې یو، له تمدن او پرمختګ نه لرې پاتې یو، نو زموږ له احساساتو د مذهب په نوم هر چا ګټه اخیستې ده، اخیستل کیږي، او شاید راتلونکي کې به هم واخلي. ځکه ما یو کتاب لوستی و له اسلام نه 1.5 کاله مخکې لیکل سوی و. په هغه کتاب کې ویل سوي و چې انسان همیشه په دروغو باور کړی، په دروغو به باور وکړي او په دروغو به تر ابده باور لري، ځکه دی رښتیا نه مني، یو دروغ په ولولو او چیچکو بدرګه کوي. نو موږ او تاسو هم د عقیدې په خاطر په داسې دروغو باندې باورونه کوو چې هغه موږ او تاسو ته غټ رښتیا ښکاري، هغه له خپل ځان، مال، ناموس او سر نه پکې تېرېږو، چې هغه موږ او تاسو ته غلط اسلام رسول دي. او کله چې غلط اسلام زموږ او تاسو تر غوږونو ورسېده، نو موږ او تاسو فکر کوو چې دا نه د اصلي اسلام همدغه ده، او د همدې له وجې نه موږ او تاسو له هغه غلط ډلې یا ګروپ سره پیوسته کیږو چې د بل چا په لاس باندې جوړه شوې، شاوخوا د بل چا لخوا نه حمایه کیږي او د بل چا لخوا ملاتړ کیږي، د بل چا لخوا سپورټ کیږي. هر څه ورته هغوی ورکوي، معلومات ورته هغوی ورکوي، امکانات ورته هغوی ورکوي، لاره ورته هغوی ښیي، تګلاره ورته هغوی ښیي، هر څه ورته هغوی ښیي. موږ او تاسو له هغې ډلې سره په احساساتو یو ځای کیږو. کله چې موږ او تاسو په احساساتو هغوی سره یو ځای سولو، نو هغوی موږ او تاسو د جګړې اول خط ته لیږي، او اول خط کې جګړه کې موږ او تاسو اول له منځه ځو. نو داعش هغه یو پلیته ډله ده د اوس لپاره چې په افغانستان کې جګړه اعلان کړې، یا جګړه وی یا جګړه کو. خو داعش کوم څوک نه دي، هغه په کوم ځای کې چې اوس کار پرې روان ده، دا پروژه چې اوس په مخ بیول کیږي، هغه ځایونه معلوم دي، زه نه غواړم په بار بار د هغه ځایونو نومونه واخلمه. دغه پروژې باندې کار کیږي، هغه 2-3 کالو کې آماده کیږي. په 2-3 کالو کې دلته یو بل کار هم کیږي چې داخل د افغانستان هم هغوی ته کار کیږي، هم دغه برحاله حکومت چې د هر چا له پښو غورځول کیږي. کله چې دغه حکومت له پښو وغورځول سو، هغه ډلې ته کار وسو، نو هغه بریالی کیږي او دغه حکومت له پښو غورځوي. دی غواړي په افغانستان کې یو دوامداره جګړه ووسي، نور هېڅ هم نشته ده. یوه دوامداره جګړه چې داسې دوام پیدا کړي او مخکې لاړه سي، او دوام پیدا کړي او مخکې لاړه سي، یوازې د دې لپاره چې هغوی د خپلو وسلو خرڅولو ته بازار موندنه وکړي، یو بازار ورته پیدا کړي چې وسلې په کوم ځای کې خرڅې کړي. ځکه کوم ځای کې چې جګړه وي هلته وسلې خرڅېږي، کوم ځای کې چې جګړه نه وي هلته څوک وسلې نه اخلي. نو همدغه وجه ده چې خپلو وسلو ته بازار موندنه کوي، او د خپلو وسلو د امتحان لپاره کله چې هغوی نوې وسلې جوړوي، نو هغه یو ځای نه یو ځای کې باید امتحان هم شي. نو د هغې لپاره تر ټولو ښه ځای افغانستان ده، ځکه دې کیمیاوي مواد دي، او افغانستان کې که بوټو ته ضرر رسوي، که ونې ته ضرر رسوي، که انسان ته ضرر رسوي، که خره ته ضرر رسوي، څوک یې کیسه کې هم نه دي. بې سرپرسته هېواد ده، څوک یې په دې ټیل وهي، څوک یې په هغې راټیل وهي. لکه سمندر طوفان کې یوه وړه کښتۍ افغانستان اوس همدغه سوی ده چې باد په کومه راځي او په همغه یې وړي.
نو داعش دغه یو ګروه ده او د داعش تګلاره دغه ده. نو هیله ده ملګرو دوستانو، زه بیا هم له تاسو نه هیله کومه چې دغه حکومت چې اوس راغلی، په زور راغلی، په رضا راغلی، په ښه راغلی، په بد راغلی ده، خو ملي بیرغ باید وساتي، ملي بیرغ ملاتړ وکوئ، ملي بیرغ نه تیر نه سئ. نو چې د حکومت هر څه وي، خو جګړه مه کوئ، د سولې لپاره کار وکوئ، د افغانستان لپاره کار وکوئ، د افغانستان د راتلونکي لپاره کار وکوئ او د افغانستان د پرمختګ لپاره کار وکوئ. که دغه ویډیو څوک زما په افغانستان کې ګوري یا ها ملګري دوستان چې په افغانستان کې دې ته یې مه تشویقوئ چې اروپا ته راسئ، امریکا ته لاړ سئ، دا وکوئ هغه وکوئ. هملته یې پرېږدئ، ورته همغه هم هېواد ده، همغه ځای کې خپل هېواد، خپل ملت او خپلې ټولنې ته کار وکوئ. په یو لایک او کمنټ له موږ ملاتړ وکوئ. زموږ یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. قربان مو له مینې، ښه او خوشحاله ژوند تاسو ټولو ته. تر بلې ویډیو د خدای په امان.